ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. په اسمانونو کې چې څومره پرښتې موجودې دي د هغو شفاعت هیڅ په کار نشي راتلی تر څو پورې چې الله د یو داسې چا په حق کې د هغې اجازه ورنه کړي هغه هم د هغه چا لپاره چې هغه یې عریضه اورېدل وغواړي او هغه ته یې خوښه شي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په پرښتو باندې د ښځینه معبودانو نومونه ږدي. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. په داسې حال کې چې له دوی سره د دغې معاملې هیڅ علم نشته دوی تش د ګمان پیروي کوي او ګمان د حق په ځای هیڅ په کار نشي راتلی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د النجم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 53مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 2 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیات څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نو ای پیغمبره څوک چې زمونږ له ذکر نه مخ اړوي او د دنیا له ژوند نه پرته بل هدف نشته هغه پر خپل حال پرېږده. د دغو خلکو د علم حد فقط هم دغه دی. په دې خبره ستا پروردګار ښه پوهیږي چې د هغه له لارې نه څوک ګمراه شوي دي او څوک پر سمه لاره دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. او د ځمکې او اسمانونو مالک همدا الله دی تر څو الله بدي کوونکو ته د هغو د عمل بدله ورکړي او هغو کسانو ته ښه مکافات ورکړي چې هغوی ښه رویه غوره کړې ده. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړو افعالو څخه ډډه کوي مګر دا چې څه قصور یعنی کوچنی ګناه ترېنه صادره شي په دې کې شک نشته چې ستا د پروردګار د بښنې لمن ډیره پراخه ده. هغه پر تاسې له هغه وخت نه ښه پوهیږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسې پیدا کړئ او کله چې تاسې لا د خپلو میندو په ګېډو کې خام ماشومان یعنی د جنین په توګه وئ نو د خپل نفس د پاکۍ دعوه مه کوئ. همغه ډیر ښه پوهیږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی.